دا د بلوچستان پشینځلایه ولسوالۍ ده. دغه ځای د سرانانو مجر کیمپ پنډغالی دی. دلته 15,000 کورنۍ له تیرو 40 کلونو راهیسې میشتې دي. په دې کورنیو کې 15,000 نفوس میشت دي. په دې پنډغالي یا کیمپ کې داسې ډېرې کورنۍ شتون لري چې د کور سرپرست یا مشر نه لري. زیاتره کورنۍ بې سرپرسته د ژوند چارې مخ په وړاندې بیایي او له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه ماجر کیمپ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې له تیرو 40 کلو راهیسې د څښلو له اوبو څخه محرومه دي. د دې 15,000 کورنیو لپاره هره ورځ په ټینکرانو کې اوبه راځي او دغه ټینکرانو مالکان یوه ژېړه بوشکه په 10 روپۍ خرڅوي. موږ د نوي کیمپ سرانانو اوسېدونکي یو. موږ په دې سرانانو کیمپ کې څه کم و زیات 15,000 کورنۍ شتون لرو او 50,000 مو څه کم و زیات نفوس دی. موږ د تیرو 40 کالو څخه دلته میشت یو. خو زموږ لویه ستونزه د تعلیم او د صحت څخه علاوه د اوبو غټه لویه ستونزه ده چې په دا تقریبا 40 کالو کې زموږ د اوبو ستونزه حل نه شوله. دلته په دې پنډغالي کې هغه کورنۍ شتون لري چې سرپرستان نه لري، د سر خلک نه لري. دلته چې دی دای خلک شته، کورنۍ شته چې شمسي هنداره نه لري، بلب نه لري. دا وخت په سلګونو داسې کورنۍ شته چې هغه د سون توکي نه لري، په کور کې انګیټۍ یا بخارۍ نه لري. دلته بجلي نشته، مقصد ګیس و دا شان نشته. زموږ د په ایس د یو مسلمان په ایس د یو پښتانه د هغه ټولو تاجرانو د هغه ټولو خیریه ادارو څخه مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم د خیر کار که چیرې کوئ، موږ ته دلته په سرانانو پنډغالي کې د اوبو یو ټویل چې تقریبا هر ټویل 7,00,000 روپۍ ته ضرورت لري. که چیرې 6 ټویله زموږ په دغه پنډغالي کې راته وویل شي، دا به هم ستاسې دینوي او خیراتي ګټه شي. څنګه چې تاسو خبر یاست، د دنیا خپل مقاصد پوره شول. اقوام متحده ملل متحد همدغسې مهاجرین نظر اندازه کړي دي. دغه مهاجرین او د دوی بچیان د ژوند د هر رقم سهولیاتو څخه محرومه پاته دي. د تعلیم، صحت او نورو ډیرو هغه وسایلو څخه بې برخه پاته دي چې انسان یې هر ورځ د ژوند لپاره په کار راولي. د دغه پنډغالي یا ماجر کیمپ اوسیدونکي صفا اوبه نه لري، نو له نړیوالو څخه دا خواست کیږي چې دغه کیمپ ته دې د څښلو صفا اوبو لپاره برمې ولګوي، تر څو د دغه بېوزلو خلکو ستونزې هوارې شي.